ملګرو سلامونه، امید مې دا دی ښه به یاست، وخت او چارې به مو ښه. نن مو راولمه د استرالیا په ملبورن ښار کې په سیټي کې یو موزیم ته. په دې موزیم کې ډېر څه موجود دي او واقعیتا په لیدلو ارزي. زه له دې وړاندې هم راغلی یم. دلته استرالیایي ځواکونو چې په افغانستان کې خصوصا په ارزګان کې کوم عملیات ترسره کړي دي د هغو په اړه باندې بېلابېل د دې هغه اثار دلته موجود دي. د هغه ساحې تصویرونه، هغه پوځي دروشي او د دې ترڅنګ د دې یادګارونه ټول دلته اکثره دلته موجود دي نه. نو زه راځم بیا تاسو دې دغه ته مو ورولمه و دې موزیم ته. نو تاسو زموږ ملتیا وکړئ. نه مسؤل کس نه هو راهنما چې پوښتنه وکړي. دا وګوره، دا په حقیقت کې دی دوستان یو هغه سمساره دغه چې تمسا ده. وګوره په حقیقت کې یو تمسا ده. دا سوچ وکړي باندې لکه وګوره ډېر غټ دی. د دې په اړه معلومات وګورئ دوستان. دا معلومات دي دلته معلومات ورته لیکلي دي خو دا ټول په دې دغه دا نو ماران دي دوستانو. ماران پر علاقه لړمان پر دا ډوک یو بل باران دی دلته. نو دا هم ډېر غټ غټ حیوانات دي. سوچ وکړئ دوستانو. دا ټول په حقیقت کې دا څه دي دوستانو. وګورئ د دې دا وګورئ او دا خو هم بیزوګانې دي. ډاکټر صاحب ته د دې په اړه موږ ته زموږ لیدونکو ته لږ معلومات ورکړه. دا خو چې دي د نن نه پخوا په سوونه یا په زرونو کاله پخوا دا حیوانات دي. دا اوس دا ډېر د خاورو لاندې شو. دا تیل چې اوس دي دا سعودي او کویټ او دا دغه حیوانات دي. دا یو دانه به تقریبا 15 متره اوږد او 80 متره ډېر غټ غټ. ګوره علاقه هلته ده. هغه دا کم چې دا نوبدي دا اړیکې پیدا کړي دي. یعنې دا په حقیقت کې همدومره غټ دي. همدومره غټ د دې نه غټ غټ به مو خدای دوی پیدا کړي دي. نور غټ غټ چې دي هغه یو څه کې مال چې د دې هګۍ شته. د دې هګۍ پیدا هغه فکر کوي د دې هغه ډېر غټ غټ هګۍ دي. ته چې ته وګورې هغه دا خو هغه دوی نشي دغه باندې نه پوهېږي چې ته نوې بس د دوی د نسل د منځ د تګ چې د ساینس درې دلایل ښیي. یو دلیل دا ده چې دا وایي داسې و چې دا ډېر غټ و. نو کله به چې دا نر په ښځه سره یو ځای کېده وزن به چې پیوره هغه کې ملا ماته کړه هغه به مړه شوه. خو دا بیا وروسته رد شو دا نظر ځکه چې دومره چې قوي او غټ دي هغومره خامخا د ښځه ماده ذات هم هماغومره قوي. خو بل دلیل دا چې اسماني تیږې به ډېر راورېدلې میټورایټس ورته وایي. دا ساینس داسې وایي هغې باندې چې لګېدل هغه په دې لګېدل ډېر غټ چې یو ځای باندې ولګېد مړ به یې کړي د دې د وجې مړ شو. بل غټ دلیل چې وایي دا لږ منطقي هم دی چې دا هغه وخت کې هوا یخه وه او د ځمکې دغه چې دی برابر او د دې د اوسېدو لپاره. نو هغه دا ډېر پخوا په میلیونونو کاله پخوا د دوی ژوند کوو. نو هغې وخت په تېرېدو سره ځمکې کوره ګرمه شوه چې ګرمه شوه بیا د دوی د ژوند لپاره مناسبه نه وه بیا مړه شو.
دام دی او یو ډېر دغه دلیل پکې دا هم راغلی بچې وزي کې وایي څه ملاسته وده کېدو دپاره چې ویده به شو نور حیوانات د واړه واړه به راغلل لکه زمریان لیوان دغه دوی به پې شروع کړه په یو دانه به شپېته اویا 100-200 دانې راتاو شو بیا به مړ کړو بس دام دلیل بولي نو والله اعلم چې څه دلیل بیا خو مقصد اوس یې نسل د منځه لاړه بله ډېره مننه درنو لیدونکو په دې موزیم کې نورې برخې هم موجودې دي نور شیان هم درته ښیم ډاکټر صاحب هم راسره دی هغه به نور معلومات هم راکړي دا خزندې دي دا مصنوعي ښکاري دا به طبیعي دی څه فکر کوي نه دا خو طبیعي دي ډاکټر صاحب دا ته بس بیا داسې تک شین رنګ لري سره زیړ د دنیا کې چې څه خزندې دي ټول دا دي ماران هم دلته موجود دي دا وګوره او دا بیا میږیان دي بیلچه دا بیلچه ده په موزیم کې ده په دنیا کې یو خزنده لیدلې ده راټوله سوې ده وګوره دا د غالبزو شورګنیان دي او دغه دي دا ملخ دا لیفت دی که دغه دی نو درنو لیدونکو زموږ نننی سفر بشپړ نه سو په موزیم کې ځکه وخت ناوخته و موږ رالو انشاءالله په بله ویډیو کې به بیا د موزیم په اړه باندې زه تاسو ته پوره ویډیو جوړوم دلته ډېر څه موجود دي اوس خو مو ولیده ډېر جالب څه خو انشاءالله په بله ویډیو کې به منظم څه معرفي کوم